ملګرو ټول په آرام سره کېنئ په توجه سره او دا غزل ښه په ترتیب واورئ شور مه کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رور ډېر لرې نه رالو او مزلنګ ډېر وکړو خو زموږ د یونیورسټۍ څه ملګري دي دې لږ ذکر کول غواړم چې بېګا یې 18 غنټې ډیوټي کړې ده او تقریبا 80 کیلومتره مزل یې وکړو او د منیر سره میلاوېدو له رالل نو د دې دپاره به که تاسو تالیانې بجاو کوئ نو ډېره به ښه وي. د دې د مینه ده چې دا شاعران چې دي دا حوصله میلاوېږي. شعرونه به درته وایم چې څه کافره و کافره څه کافره و کافره زوروره و کافره هر دویم لفظ به جنگ و جنگ ببره و کافره هر دویم لفظ به جنگ و جنگ ببره و کافره هم سندره ویلا هم سندره و کافره حسن هم ورته حیران و ملغلره و کافره. او یو دو شعر نور دي چې شیشه کې مې لیدلی و خپل ځان څه داسې ګډوډ شیشه کې مې لیدلی و خپل ځان څه داسې ګډوډ په یو دوه کې حیران و یو انسان څه داسې ګډوډ هم ماته یې ژړل او هم زما په خپو کې پروت و په خوب کې مې لیدو بېګا جانان څه داسې ګډوډ هم ماته یې ژړل او هم زما په خپو کې پروت و په خوب کې مې لیدو بېګا جانان څه داسې ګډوډ او حساب کتاب شروع و ځمکه وچه او د سورۍ شوه حساب کتاب شروع و ځمکه وچه او د سورۍ شوه زرې زرې را پرېوتو اسمان څه داسې ګډوډ. څه نوي شعرونه درته وایم چې د جبر د دنیا د هر قانون نه بغاوت کو د جبر د دنیا د هر قانون نه بغاوت کو د وحد د فرعون او قارون نه بغاوت کو په جار ځان ته پښتون وای د ظالم په خپو کې پروت دی پښتون نه دی سړی دی پښتون نه بغاوت کو په جار ځان ته پښتون وای د ظالم په خپو کې پروت دی پښتون نه دی سړی دی پښتون نه بغاوت کو او ټپې د تشدد یې د شپېلۍ نه زمزمه کړې د پورې غره د کلي د دې شپون نه بغاوت کو ټپې د تشدد یې د شپېلۍ نه زمزمه کړې د پورې غره د کلي د دې شپون نه بغاوت کو او دا څنګه امن راغې پښتانه پکې مړه کېږي سکون کو جریدا یې دې سکون نه بغاوت کو دا څنګه امن راغې پښتانه پکې مړه کېږي سکون کو جریدا یې دې سکون نه بغاوت کو او د دې دور د مینې قصه هوس باندې حتما د دې دور د مینې قصه هوس باندې حتما د دې دور لیلا او د مجنون نه بغاوت کو او سراج موږ ماضي کې ډېر غمونه دي لیدلي راځئ چې نن ژوند وکړو د پرون نه بغاوت کو. یو غزل دی چې د تنهایۍ د سور ماښام نه دی الله ساته د تنهایۍ د سور ماښام نه دی الله ساته د شین حالونو ته د پام نه دی الله ساته او هغه دنیا و فتح کړې هو بچو ته یې وې د پښتنو د انتقام نه دی الله ساته او مور چې بچی رخصتوو د پوهنتون دپاره په میکده کې د ډک جام نه دی الله ساته او نه چې رسول او نه خدای او نه روزه پیژني په مصله داسې امام نه دی الله ساته او هسې چې خاندي او په زړه کې غټې کندې ساتي د داسې خلقو د سلام نه دی الله ساته او نن په یوه سبا په بله بیا په بله مین نن په یوه سبا په بله بیا په بله مین د داسې مینې د انجام نه دی الله ساته او سراج په نشه کې اکثر د نه ځان لرې ساته دې سر خوړلي د کلام نه دی الله ساته.